ځمکه د ماشومانو لپاره تعلیمي ویډیوګانې. نن به موږ د ځمکې دوه ډوله حرکتونه روټیشن او ریولوشن زده کوو. ځمکه د لمر څخه دریمه سیاره ده. ځمکه ځینې داسې ځانګړتیاوې لري چې موږ په نورو سیارو کې نشو لیدلی. ځمکه یوازینۍ سیاره ده چې ژوند کول پکې ممکن دي. ځمکه د حیواناتو، نباتاتو، انسانانو ګډ کور دی. په منځنۍ کچه د ځمکې تودوخه 15 درجې سانتیګراد ده. لکه څنګه چې دا سیاره اوبه او اتموسفیر لري، نو ځکه د ژوند لپاره یو مناسب ځای ګڼل کیږي. د لمریز نظام نورو سیارو په څیر ځمکه هم دوه ډوله حرکت کوي، چې یو ته یې روټیشن او بل ته یې ریولوشن ویل کیږي. کله چې ځمکه په خپل محور ګرځي، دې حرکت ته روټیشن ویل کیږي. روټیټ یعنې تاوېدل. په دې توګه ځمکه د یوې خیالي کرښې په شاوخوا راګرځي چې دوه قطبونه سره یوځای کوي. آیا پوهیږئ چې د ځمکې یوه بشپړه دوره څومره وخت نیسي؟ د ځمکې یوه دوره 24 ساعته وخت نیسي، چې په نتیجه کې شپه او ورځ رامنځته کیږي. راځئ چې اوس د ځمکې بل حرکت ریولوشن وګورو. لکه څنګه چې تاسو په تصویرونو کې ګورئ، ځمکه د لمر شاوخوا په بیضوي ډول ګرځي. ممکن دا تاسو ته یو څه عجیبه ښکاره شي، مګر تاسو پوهیږئ چې د ځمکې دا حرکت څومره وخت نیسي؟ دا حرکت 365 ورځې وخت نیسي. دقیقاً یو کال. همدا ریولوشن حرکت دی چې په نتیجه کې ځمکې ته د رنګارنګ ګلونو پسرلی، ګرم اوړی، د میلو لپاره مناسب منی او سوړ ژمی رامنځته کوي. راځئ چې د ځمکې دا دوه ډوله حرکتونه په یاد ولرو. روټیشن کوم چې ځمکه په خپله شاوخوا ګرځي چې شپه او ورځ رامنځته کوي. ریولوشن کوم چې ځمکه د لمر په شاوخوا ګرځي او د کال 4 موسمونو منځته راوړي.